د غرونو او تیږو حیرانونکي جوړښتونه او لوی ګړنګونه دا د زاکسن د سویس سیمې ځانګړنه ده. دغه د آلمان په ختیځ کې د یوې غرنۍ سیمې نوم دی چې د چک سرحد ته نږدې پرته ده. زه په خوښۍ سره مزل کوم څو له ورځني ژوند سره مې ذهني انډول برابر شي. دغه د شګلنو ډبرو غرنۍ سیمه زما لپاره ډیر زیات اهمیت لري ځکه چې د رښتیا پر ځای دغه ځای افسانې ته ورته ده. دغه تیرې څوکې وګورئ چې تر اسمانه پورې غځېږي. داسې سیمه بل هیڅ چیرې نشته. د رملي یا شګلنو ډبرو له دغه غرونو څخه اینو زایفرد په 2019 کال کې تیر شو، کله چې په ټول آلمان کې 3442 کیلومتره مزل وواهه. د مزل نیم کال وخت ونیو چې د یوازې د 10 کیلوګرامو یوه شا کڅوړه له ځان سره لېږدوله. د تللو لار یې د آلمان له شمال څخه تر جنوبه پورې یوه کږه وږه لاره وه. د آلمان شمالي سمندر له زیلټ ټاپو څخه د تر ختیځ سمندره او بیا د زاکسن سویس او تورینګن د ځنګل د لارې د زار تر سینده او بیا تر آلپ غرونو پورې مزل وکړ. دغه لاره مې اصلاً په جزئیاتو سره نه و پلان کړې، بلکې ځینې سیمې او ځایونه مې تقریبي په نقشه کې غوره کړي وو. په سفر کې مې بیا هره اونۍ دقیقه لاره پلانوله ځکه چې دغه ازادي مې پکې غوښته. د په لاره کې یو فلم هم اخیستی دی. نور مخکې نشم تلای. هی توبه، دا بیا کوم ځای کې ګرځم؟ له دغو شخصي موادو څخه یو 150 دقیقه‌ای اوږد مستند فلم جوړ شو. د آلمان په خپلو پښو فلم کې اینو زایفرد نه یوازې د خپل هیواد بیلابیل اړخونه بلکې احساساتي صحنې هم وړاندې کوي. ما په سفر کې اصلاً دغه احساس نه درلود چې بس یې کړم یا دا چې ستون شم او کور ته ولاړ شم. زه تل پوهېدم چې دا یو امتیاز دی چې داس یو ښایسته کار ترسره کولی شم. مثلاً د ماښام لخوا په یو طبي سیمه کې څملاستل، له لمر پرېوتو خوند اخیستل او داسې نور څه. طبعاً چې ځینې منفي تجربې هم وي، لکه 15 ورځې پرله پسې باران یا دا چې سامان به مات شو او توشکه به را خرابه شوه. خو بیا هم دومره خرابه خبره نه وه ځکه چې سړی اصلاً پوهیږي چې داسې یو څه را پیښیدی شي. د دغه اوږده مزل په پای کې اینو زایفرد له 115 ورځو سفر وروسته خپل وروستي هدف ته ورسید. هغه د آلمان تر ټولو جنوبي ځای ته رسېدلی. Das Gefühl am Ziel war einfach nur Zufriedenheit. کله چې ورسېدم نو ډیر راضي وم. زه د هالدن وانګ په کونج کې آرام وم. کېناستم او دغه منظره مې ولیده. زه آرام وم، خوښ وم او پوهېدم چې په تیرو 115 ورځو کې مې هیڅ اشتباه هم نه ده کړې. Dass ich die letzten 165 Tage alles richtig gemacht habe. آلمان د اینو زایفرد په نظر د سفر تر ټولو غوره ځای دی. دی اوس یو بل اوږد مزل ته هم تابیا نیسي چې په نږدې راتلونکي کې به یې پیل کړي.